چې زه کله دې وطن ته راواوړېدم او راغلم نو زما په ذهن باندې یو سکون او یو خوشبویي راغله. زه دلته به څوک ناست وي او زما دا بیان به ریکارډ کیږي او هلته به ځي رحمان دے کہ خوشحال دے حمزہ خان دے کہ غنی دے مقام اسمانی دے اجمل دے کہ الفت دے بختانے کہ حبیبی دے مقام اسمانی دے خادم یم رختین یم ملک جان یم بینوا یم ما پیژنئ چې څوک یم چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي په څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي. هغه زمونږ ملي بې حسۍ دومره زړور که راتلو زمونږ په سر راوختو. تور باڼه وریځ یو زلفې خال او زخه یعنی مرګ پسې مې ټول جهان راووت. تاسو وایئ چې موږ ته نه ګوري که نه نو تاسو ته په دې نه ګورم دې داسې نه ښکاري داسې ښکاري. بیګا مې خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو ناڅاپه د قبلې طرف نه نور راوخته یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چلمان هم درې څلور پکې وي. سے بزما غوندې د بله حیات سپک مګورا نرشه سپوږمۍ د څوارلسمې ځان ته وګډوه ژوند بې پته ژوند د خمې ځان ته وګډوه. ابو او اباسین تربیز پایم د پیړو نه پیاوړی د بودو نه ایلم او سلیمان غر او د سپین غر تاترو نه پیاوړی د بودو نه زه بټې د خپل دین یم او زړه د ایشیا یم ما پیژنئ چې څوک یم. او زما د وینې او مینې شریکو پښتنو السلام علیکم. زه شعر نه مخکې یو دوه خبرې کول غواړم. مونږه چې د دې تورخم نه راواوړېدو ما په ذهن کې یوه خاکه جوړه کړې وه. مونږه په هر ځای کې چې یو په حالت جنگ کې یو او د دغه حالت جنگ نه د وتو دپاره ما دا اراده وکړه چې کله شهباز صافي او شهباز خپرندوی ټولنې د ملګرو ماله دعوت راکړو نو ما چې زه لاړ شم او زه دغه خپل کور افغانستان ووینم هلته چې کومې خبرې کېږي څنګه صورتحال دی نو زه د خپل ذهن نه خبره کوم او د خپل زړه په زور خبره کوم چې زه کله دې وطن ته راواوړېدم او راغلم نو زما په ذهن باندې یو سکون او یو خوشبویي راغله. زه خو خبره د مفاهمت دور له را رسېدلې ده خبره دې ځای له را رسېدلې ده دلته به څوک ناست وي او زما دا بیان به ریکارډ کیږي او هلته به ځي زه هلته نه هم دا مطالبه کوم او دا خواست کوم او د دلته نه هم دا مطالبه او دا خواست کوم چې دې پښتنو له د دې پښتنو ځوانانو له د دیو د مستقبل لپاره لږه د مفاهمت پالیسي اختیار کوي یو بل وزغمئ یو بل ومنئ او دا پښتانه چې تاسو په یوه کرښه باندې تقسیم کړي دي یې دی خو چې زمونږ تله راتله لږ اساني زمونږ تجارت لږ اساني زمونږ شاعران ادیبان زه دا خبره ډیره زیاته په ویاړ سره کوم چې مونږه کونسلګرۍ ته ورغلو نو مونږ ته په پاو ساعت کې په 15 منټه کې ویزه لګېدلې ده
د افغانستان د کونسلګرۍ نه په 15 منټه کې زه د هغه ځای د چارواکو نه دا مطالبه کوم چې که مونږ هلته کې څه غونډه کوو څه پروګرام کوو څه مشاعره کوو نو چې کوم شاعرانو ادیبانو له مونږ دعوت ورکو د دې ځای نه راغواړو نو دلته چې د پاکستان څوک مشران ناست دي دغه شاعرانو ادیبانو له تاسو هم دغه شانته په اسانۍ سره ویزه ورکوئ او لاره ورته هواروئ نورې ډېرې خبرې کول نه غواړم او خبرې شته هم کېدی هم شي خو زما په خیال سره د مفاهمت وخت راغلی دی او یو بل تسلیمول پکار دي د یو بل د جذباتو سره لوبې کول نه دي پکار مونږ ډېر زیات وهلو خوړل مونږ ډېر زیات وهلو خوړل اوس وخت راغلی دی زما دا ځوانان ناست دي زما د علماء کرام ناست دي زما دا شاعران ناست دي دا شاعران د امن سفیران دي دا شاعران د امن خبرې کوي د دې ځای شاعران دي هلته راشي د هغه ځای دي دلته راشي او د دیو د خبرو نه دی د دې وطنونو دپاره د امن د ترقۍ او د خوشحالۍ پیغام واغستی شي نورې دوه درې څلور شعرونه به ووایم نورې خبرې نشم کولی زه مطیع الله تراب صاحب ته چې په لر او بر زمونږ مقبول او مشهور شاعر دی زمونږ اساسه ده زمونږ د قلم او د کتاب شخصیت دی او د هغه د خبرو نه د هغه د شعرونو نه او د هغه د کتابونو نه پښتانه استفاده ته هم کوي او انقلابي تصور ته هم اخلي خو د سوچ او فکر تصور ته هم اخلي زه هغې ته مبارکي وړاندې کوم شهباز صافي ته او د هغه ټول همکارانو ته زه مبارکي ورکوم او د امارات اسلامي چې څوک مشران هم دلته ناست دي مشرانو تاسو زمون مشران یې او موږ ستاسو نه دا توقع ساتو چې د دې خپل قام دپاره د دې خپلې خاورې دپاره او د دې وګړي د جذباتي نفسیاتو دپاره به تاسو ډېر زیات کوټلي ګامونه پورته کوئ زه دوه څلور شعرونه ویم چې دا نه چې په علم او په خیبر راوختو دا نه چې په علم او په خیبر راوختو غلیم د پښتونخوا په هر یو غر راوختو او هغه زمون ملي بې حسۍ دومره زړور کو هغه زمون ملي بې حسۍ دومره زړور کو راتلو زمون په سر راوختو هغه زمون ملي بې حسۍ دومره زړور کو راتلو زمون په سر راوختو او بیګا مې خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو بیګا مې خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو ناڅاپه د قبلې طرف نه نور راوختو بیګا مې خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو ناڅاپه د قبلې طرف نه نور راوختو او د کور نه راوتم یو سپین پیشو مخې له راغی د کور نه راوتم یو سپین پیشو مخې له راغی دا پال خو مې د خیره بختور راوختو د کور نه راوتم یو سپین پیشو مخې له راغی دا پال خو مې د خیره بختور راوختو او زما په خیال شاکر قسمت هم د زور قائل دی زما په خیال شاکر قسمت هم د زور قائل دی خسنې خو نن بیا د زورور راوختو او دوه څلور شعره د بل غزل ویم چې یاران په محبت کې د پیغور نه ځان ساتي یاران په محبت کې د پیغور نه ځان ساتي نو خاورې به پاخه شي چې د اور نه ځان ساتي یاران په محبت کې د پیغور نه ځان ساتي نو خاورې به پاخه شي چې د اور نه ځان ساتي او د یار د بنګړو شړنګ وي که یاري د نغمګرو یاران په محبت کې د پیغور نه ځان ساتي نو خاورې به پاخه شي چې د اور نه ځان ساتي او د یار د بنګړو شړنګ وي که یاري د نغمګرو د یار د بنګړو شړنګ وي که یاري د نغمګرو په دې باندې سړی د زړه د شور نه ځان ساتي او شعر دی چې د دې نه بلا نور بې برکته ژوندون سي د دې نه بلا نور بې برکته ژوندون سي یو رور چې په یو کور کې د بل رور نه ځان ساتي د دې نه بلا نور بې برکته ژوندون سي یو رور چې په یو کور کې د بل رور نه ځان ساتي
او دا خلک د دې نه به لا نور بې برکته ژوندون سي یو ورور چې په یو کور کې د بل ورور نه ځان ساتي او شعر دی دا خلک چې شاکره د یار نوم په ښکاره نه اخلي دا خلک چې شاکره د یار نوم په ښکاره نه اخلي د دوی لمنې سپینې دي د تور نه ځان ساتي دا خلک چې شاکره د یار نوم په ښکاره نه اخلي د دوی لمنې سپینې دي د تور نه ځان ساتي او بس دو څلور شعر ویمه چې د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی زمانې وشوې په یو ځای یو ګناهګار ولاړ دی د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی زمانې وشوې په یو ځای یو ګناهګار ولاړ دی او د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي د تورو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي د تورو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی او د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله د چینې نښه چېرته نشته او چینار ولاړ دی له ما یې خاورې وخوري ستا وجود صابون وکړي دا به عجیبه وي که دا دواړه سمون وخوري او هلته حیا لکه ګیا د خواهش غوا وخوري دلته چې سپی د بمو وغاپي پښتون وخوري که چېرته تېره زمانه بېرته په شا راشي زما شعرونه به ماغزه د افلاطون وخوري اوس هم ځو او د کونړ د دنګو غرونو خوږ مترنم فرید علمدار راغواړو او د هیله ورنه کوو چې خپل چمتو کړی انتخاب داسې د در واوروي فرید علمدار هر کلیتا می جانان خندان راوت د هندو لکورهم قرآن راوت تور باڼه ورځ یو زلفې خال او زخه یعنی مرگ پسې می ټول جهان راوت وای خوار په هندوستان باندې هم خوار وي د حج په چکې هم نوم د خان راوت لبیلتنا پناوړي د جانان غیږتا لدوزخ د جنت مهمان راوت زما زړه کې فقط خلکو پیدا کړي پدې کور کې فقط دا سامان راوت د پردي کلی د غله خانه ور وشوا په میون پسې د خانومان راوت بل تمې مو ګډوا تمې ځان ته وګډوا بل تمې مو ګډوا تمې ځان ته وګډوا ژوند بې پتا ژوند خمې ځان ته وګډوا ژوند بې پتا ژوند خمې ځان ته وګډوا کمړ کې دلې هم دلوږې چاته لاس منسا کمړ کې دلې هم دلوږې چاته لاس منسا چاته لاس منسا که خدای مالدار کړي نو ډمې
ځان ته وګډوه ژوند بې پته ژوند خمې ځان ته وګډوه صیب زما غوندې د بله حیات سپک مه ګوره صیب زما غوندې د بله حیات سپک مه ګوره حیات سپک مه ګوره نرشه سپوږمۍ د څوارلسمې ځان ته وګډوه ژوند بې پته ژوند خمې ځان ته وګډوه بل ته مې مه ګډوه ته مې ځان ته وګډوه ژوند بې پته ژوند خمې ځان ته وګډوه ژوند بې پته ژوند خمې ځان ته وګډوه ډېره مننه تاریخ د آزادۍ په وینو رنګ د پښتنو دی تاریخ د آزادۍ په وینو رنګ د پښتنو دی د دې خاورې هر جنگ لکه چې جنگ د پښتنو دی او لږ وپوښته له روسه له فرنګ له سکندره لږ وپوښته له روسه له فرنګ له سکندره چا ذکر اورېدلی له اورنګ د پښتنو دی لږ وپوښته له روسه له فرنګ له سکندره چا ذکر اورېدلی له اورنګ د پښتنو دی او دشمن لره هم امن سوکالي غواړي یارانو دشمن لره هم امن سوکالي غواړي یارانو چې ظلم چرته ګوري بیا غورځنګ د پښتنو دی او لازمه ده چې تل به یې پښتو سره پالمه لازمه ده چې تل به یې پښتو سره پالمه چې رب راله راکړی ښکلی رنګ د پښتنو دی او د دې خاورې دپاره لکه خپل ځان ګړي خاوره د دې خاورې دپاره لکه خپل ځان ګړي خاوره په نوم کعبه سیند دی خو ملنګ د پښتنو دی دا یو د دې خاورې دپاره لکه خپل ځان ګړي خاوره په نوم کعبه سیند دی خو ملنګ د پښتنو دی دا نظم به تاسو له راوړی دی دا زه ځکه تاسو ته ډېر نه ګورم چې دا رڼا د دې طرفه ده نو زه دې رڼا کې دا کاغذ ګورم تاسو وایئ چې موږ ته نه ګوري که نه تاسو ته په دې نه ګورم دې داسې نه ښکاري داسې ښکاري ستاسو توجه به غواړم د دې نظم سرخط دی ما پېژنئ چې څوک یم ما پېژنئ چې څوک یم د خاورې د وطن او د انسان په مینه پایم د خاورې د وطن او د انسان په مینه پایم ما پېژنئ چې څوک یم زه رنګ د کائنات یم زه مالګه د دنیا یم زه رنګ د کائنات یم زه مالګه د دنیا یم ما پېژنئ چې څوک یم بودونه په نړۍ کې د افغان په نوم یادېږم بودونه په نړۍ کې د افغان په نوم یادېږم د خان په نوم یادېږم پښتون یم روهیله یم د پټان په نوم یادېږم د خان په نوم یادېږم د لال په شان په تورو تورو غرونو کې پیدا یم ما پېژنئ چې څوک یم غوري دی ابدالي دی که لودي دی که شیرخان دی که ستر فخر افغان دی غوری دی ابدالی دی که لودی دی که شیرخان دی که ستر فخر افغان دی حاجی د تورنګزو میرزالی خان عمرا خان دی که ستر فخر افغان دی غوری دی ابدالی دی که لودی دی که شیرخان دی که ستر فخر افغان دی حاجی د تورنګزو میرزالی خان عمرا خان دی که ستر فخر افغان دی مخفیم کاکاجیم شیخ بلی غند بابایم ما پیژنئ چې څوک یم پیریانو که دیوانو زناورو که مارغانو راټول مې په فرمانو پیریانو
پیریانو که دیوانو زناورو که مارغانو راټول به په فرمانو بادشاه د بحر و برو به چې څومره انسانانو راټول به په فرمانو بچی د سلیمان یا به په غوړه مرغۍ پایم ما پیژنئ چې څوک یم تاریخ د ازادۍ په وینو رنګ زما د پلار دی فرنګی چې زغلولی دی تاریخ د ازادۍ په وینو رنګ زما د پلار دی ټول هند په خبردار دی ټکر دی امبیله د سپین تنګی دی که امبار دی ټول هند په خبردار دی تاریخ د ازادۍ په وینو رنګ زما د پلار دی ټول هند په خبردار دی ټکر دی امبیله د سپین تنګی دی که امبار دی ټول هند په خبردار دی زه هغه وم زه دغه یم زه دا یم زه دا یم ما پیژنئ چې څوک یم ایبل او دریا خان او ملتان خان او عجب خانو دا ټول مې مشرانو ایبل او دریا خان او ملتان خان او عجب خانو دا ټول مې مشرانو احمد که گجو خان که کالو خان او باکو خانو دا ټول مې مشرانو بغلو غوندې یګې له د تبر نسې وایم ما پیژنئ چې څوک یم ایبل او دریا خان او ملتان خان او عجب خانو دا ټول مې مشرانو احمد که گجو خان که کالو خان که باکو خانو دا ټول مې مشرانو بغلو غوندې یګې له د تبر نسې وایم بغلو غوندې یګې له د تبر نسې وایم ما پیژنئ چې څوک یم بیبي د علایي او ملالۍ مې دنیاګانې بیبي د علایي او ملالۍ مې دنیاګانې په ځان کې دنیاګانې معصومه او سواتۍ ابۍ درنې ښکلې بیبیانې په ځان کې دنیاګانې نازو او زرغونه او سید بیبي هم درته ښایم ما پیژنئ چې څوک یم بیبي د علایي او ملالۍ مې دنیاګانې په ځان کې دنیاګانې معصومه او سواته ابۍ درنې ښکلې بیبیانې په ځان کې دنیاګانې نازو او زرغونه او سید بیبي هم درته ښایم ما پیژنئ چې څوک یم رحمان دی که خوشحال دی حمزه خان دی که غني دی مقام آسمانی دی رحمان دی که خوشحال دی حمزه خان دی که غني دی مقام آسمانی دی اجمل دی که الفت دی بختانه که حبیبی دی مقام آسمانی دی خادم یم رښتین یم ملک جان یم بینوا یم ما پیژنئ چې څوک یم رحمان دی که خوشحال دی حمزه خان که غني خان دی مقام رحمان دی که خوشحال دی حمزه خان دی که غني دی مقام آسمانی دی اجمل دی که الفت دی بختانه که حبیبی دی مقام آسمانی دی خادم یم رښتین یم ملک جان یم بینوا یم ما پیژنئ چې څوک یم مومند او میرویس خان او پیر روخان رانه هیر نشي مومند او میرویس خان او پیر روخان رانه هیر نشي زمانه خوشمیر نشي امان او صمد خان او افضل خان رانه هیر نشي زمانه خوشمیر نشي تر اوسه ضرورت نه و خو نن یې درته وایم ما پیژنئ چې څوک یم ابو او اباسین ترمنځ زه پایم د پیړو نه دا بد بغور واورئ ابو او اباسین ترمنځ زه پایم د پیړو نه پیاوړی د بودو نه ایلم او سلیمان غر او د سپین غر تاترونه پیاوړی د بودو نه زه بټې د خپل دین یم او زړه د ایشیا یم ما پیژنئ چې څوک یم د خاورې د وطن او د انسان په مینه پایم ما پیژنئ چې څوک یم زه رنګ د کائنات یم زه مالګه د دنیا یم ما پیژنئ چې څوک یم ډېره مننه خوشحاله محترم مطیع الله تراب ته بلنه ورکوم چې د دریځ خواله راشي او تاسې ته خپل د انتظار هغه شیبې ختمې کړي محترم مطیع الله تراب لږ رانږدې شه
کوزه نه چې کوم ملګري راغلي د پېښور نه هغې ته څلور بیته شعر دی البته خپل بله دی صداقته پروفیسر صاحب منګه هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو منګه هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو ستا د نظر تیرې چړې دي چې پڅ نه شي چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي غزل و یو ځل مې مخکې ویلی وخت مو نه اخلمه ډاکټر صاحب اقبال شاکر چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي دلته طالب جان طالب راغلی دی او دا د وخت ځوان شاعر دی او ډېر انځورګر شاعر دی چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي سبزیا صاحب چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي یو غزلیز ماښام رئیس صاحب ساجد یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي اوې د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي یو کس به د لاهور پکې وي موږ د کلتور د رئیس ځوان رئیس نه په ډېره مننه چې هغه دغه پروګرام جوړ کړی او د هغه د زړه له کومې مننه کوو چې کتاب چاپ کړی دی صافي صاحب یعنې د خپرندویه ټولنې شهباز خپرندویه ټولنې د هغه نه هم ډېره مننه کوو خو دا هم ترې مننه کوو چې ما ته خپل کتاب تر اوسه پورې یوه کاپي هم نه ده رسېدلی دا هم کور وطن ډېره مننه تر بیا لیدو ښې چارې تراب صاحب بیا هم راځي دغه د جرمني نه چا تراب صاحب لپاره دا کتاب ډالۍ رالیږلې د عمر پاڅون لخوا دغه ملګری به تراب صاحب ته تراب صاحب به بیا هم راځي ځکه اوس تراب صاحب بیا راځي دې ته به راشي تراب صاحب بیا راځي